کله چې د روژه ماتي وخت را نږدې شو، دا یو ډېر بهترینه وخت دی او کوشش وکړه چې فرصت له لاسه مه ورکوه. لپ په لاسونه د الله رب العزت دربار ته پورته کړه او ټول هغه ستونزو او مشکلاتو کې چې ته راګیرې د هغې د حل په موخه د الله رب العزت له دربار څخه وغواړه. ضرور به ستا ټولې ستونزې او مشکلات حل کیږي. د روژه ماتي پر مهال هر نوع دعا ډېر زیات ثواب لري، هر نوع دعا قبلیږي او هر نوع دعا اجرونه لري. خو په حدیثونو کې راغلي څوک چې د روژه ماتي پر مهال د قرآن عظیم الشان د قل سورتونه یو ځل تلاوت کړي نو الله رب العزت به د ده دا رزق دومره پراخه کړي او ټول هغه مشکلات او ستونزو کې چې دا راګیر دی د هغه به ټول الله رب العزت ورته حل کړي. دا یو ډېر بهترینه وخت دی. دې وخت کې راځئ موږ تاسې په بې ځایه خبرو باندې دا وخت تیر نه کړو او د اذان لپاره منتظر نشو چې اوس به اذان کله کیږي. مونږ تاسې باید د دې لپاره دا وخت چې دا یو بهترینه وخت دی او ډېر کم او محدود وخت دی، په دغه محدود وخت کې ټول هغه ستونزې او مشکلات چې لرو د هغې د حل په موخه د الله رب العزت له دربار څخه وغواړو. دا یو ډېر بهترینه وخت دی.